چغا شت پکړه را بیدار کلمنا پخور د پختون کړه تا منوازنا والله چې کلی دغه به سیدران وجنی پختونا دا قاتل خاموش دیران وجنی. سلامونه مو اخلي مینوالو، تاسو سرور مشال بنگش ما پروګرام خوشحال مازیګر کې یو ځل بیا تاسو مخاطب یم په دې هیله چې روغ او جوړ تازه به او د ژوند نه به خوندونه اخلي. مینوالو ادبي خپرونه ده، په دې کې به له شاعرانو ادیبانو سره تاسو ملاقات کوو او له هغوی ښکلي کلامونه به له تاسو سره شریکوو. مینوالو دا مهال زه د ټل شین لختي کې ناست یم. نن مازیګری مو له منیر شیخ صاحب خواله راوړی دی، هغوی نه به ښکلي کلامونه اورو. منیر شیخ صاحب د پښتو ژبې سره ډېره مینه کړې ده او بې کچه مینه یې کړې ده. د پښتو ژبې او د مورنۍ ژبې ډېر خدمات یې کړي دي. راځئ چې هغوی سره تاسو ملاقات وکړو. السلام علیکم. پروګرام خوشحال مازیګر کې هرکلی درته وایم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مننه جی تاسو او د دې خوشحال مازیګر زه ډېر منندوی یم چې تاسو داسې یو ښه فکر اخیستی دی او داسې علاقې کې هغه خلک چې کوم خلکو اګنور کړي دي او هیر شوي دي ته هغوی تاسو راپاروئ راچګوئ او په خلکو یې پېژندئ، نو دا تاسو ډېر ښه قدم دی او زه تاسو ډېر شکریه ادا کوم جی. مننه مهرباني ژوندی اوسئ. منیر شیخ د ادب د لارې به تاسو ډېر مینوال پېژندي، یو څو لنډو ټکو کې ځان را معرفي کا یعنې خپله پېژنګلو وکړئ. ښه جي، نو زما نوم دی منیر حسن. په شیخ باندې خلک چې ګهي پاسوي، زما تخلص شیخ دی. زه په مین بازار کې محال خان صاحب عثمردین کې زیږېدلی یم. زما د پلار نوم حسن و او نو دا زما یوه لنډه پېژنګلو ده. مننه ژوندی اوسئ. منیر شیخ صاحب ډېره مننه مو کوو چې ځان مو را سره معرفي کړو. منیر شیخ صاحب بله پوښتنه به زما دا وي، شعر او شاعري د یو معاشرې او یا د یو چاپېریال څنګه عکاسي کولی شي؟ مشال بھائی دا خو یو داسې دی چې لکه شاعر چې دی دا یو ډېر مخصوص کس وي. دا خو د خدای پرځونه ده، دا هر چاته نه نصیب کېږي، ځکه چې لکه څنګه پیغمبران د خدای یو لوی مخلوقو او یو مخصوص خلکو راستولی شوي وو، هغو ته به چې کومه دا وحي کې ده. نو زما په خیال کې چې شعر هم همدغه څیز دی، ځکه چې زموږ یو مشر شاعر هغه ویلي چې څوک پیغمبر شي څوک شاعر شي درده په چا کتاب په چا غزل نازل شي، نو دا نازلیږي. نو دا د معاشرې دوره منفرد دغه دی چې که چېرته تاسو یوه هسټري پړاوئ، نن نسل یا 200 کاله مخکې تاسو یو داسې بادشاه متعلق لولئ چې هغه ښه سړی و او داسې روپۍ به یې ویشولې، ریاست کې انصاف کړی دی، پلانې کړی دی، پلانې کړی دی، خو ته هغه تاریخ وره لکه مه منه، ټوس تاریخ نه دی. د هغه دور به تاسو اول شاعر پړوئ چې کس هغه څه ویلي دي، که هغه د بادشاه صفتونه کړي وي، هغه ویلي چې بالکل ټیک دی، ځکه چې شاعر د معاشرې ترجمان دی، هغه عکاسي کوي. لکه زه به دا درته ووایم چې ګوره په شعر او شاعري ستا مسایل نه حل کوي، شعر او شاعر ستا مسایل نه حل کوي، بلکې تا کې د مسایلو د حل کولو شعور پیدا کوي. ډېره ښه ده، ډېره ښه ده. ډېره مننه مو کوو منیر صاحب چې مینوالو سره معلومات شریک کړو. په اخره کې زموږ د خوشحال مازیګر کتونکو ته او د ناستو ملګرو ته چې موږ هم ترېنه خوند واخلو او د خوشحال مازیګر کتونکي هم ترېنه خوند واخلي، یو ښکلی کلام ورته واوروئ. ډېره مننه به مهرباني جي. غزل نه مخکې به یو دوه شعرونه درته ووایم. دیوالونه پرېوتلي دروازه شته، دیوالونه پرېوتلي دروازه شته، هله راشه له درشله حصه یوسه، هله راشه له درشله حصه یوسه، او ته مې هم په تصویر لیکي لیکي وکړه، ته مې هم په تصویر لیکي لیکي وکړه، ته مې هم لوټ کا او خپله حصه یوسه. واه ډېر ښکلی، ډېر زبردست. مهرباني جي. بل کلام ته به راشم. ملګریا خود به شو کېدې په لاره، مطلب دی جي، ملګریا خود به شو کېدې په لاره، لاره دې نه لیده چې تلې په لاره، ملګریا خود به شو کېدې په لاره، لاره دې نه لیده چې تلې په لاره. او شعر دی چې هغه ډیوا هم خلکو ووژله، ها ډیوا هم خلکو ووژله چې بلولې چا ډیوې په لاره. واه ډېر ښکلی، ډېر زبردست. یو ځل بیا هغه ډیوا هم خلکو ووژله چې بلولې چا ډیوې په لاره. او شعر دی
وجود مشتا خو یو بل نه پیژندو وجود مشته خو یو بل نه پیژنو وجود مشتا خو یو بل نه پیژندو مونږ خرڅې کړي دي سهرې په لاره واه ډېر ښکلی ډېر زبردست وجود مشتا خو یو بل نه پیژندو واه مونږ خرڅې کړي دي سهرې په لاره واه او شعر دی چې بخت مې راویښ دی ما د ورځې غوښتو آها بخت مې راویښ دی ما د ورځې غوښتو هغه څوک راغللو د شپې په لاره واه ډېر ښکلی ډېر زبردست یو ځل بیا مهرباني چې بخت مې راویښ دی ما د ورځې غوښتو آها هغه څوک راغللو د شپې په لاره واه او اخري شعر دی چې زما احساسه ستړی شوی به وي آها زما احساسه ستړی شوی به وي ما به تر کومې پورې وړې په لاره واه ډېر ښکلی ډېر زبردست ډېر ښکلی مینوالو دا و منیر شیخ صاحب چې ښکلی کلام مو ترېنه واورېدو ډېره مننه یې کوو منیر شیخ صاحب چې قیمتي وخت کې موږ ته وخت راوبخلو په آخره کې به د خوشحال مازدیګر کتونکو ته څه پیغام ورکوئ نو بس دا پیغام دی چې خدای تاسو د کوم کاوش دی کوم تاسو کړاو کړی دی کوم زیار تاسو کړی دی او دا د موږ دپاره او د معاشرې دپاره د خیر ذریعه وګرځي نو دا زما پیغام دی چې تاسو هر څه کې میانه روي کوئ انصاف کوئ او چېرته چې د ښېګړې کار وي هغوی کې تاسو سستي مه کوئ مننه چې بیا تاسو ډېر شکریه ادا کوم مننه ژوندی اوسئ منیر شیخ صاحب ډېره مننه مو کوو نړۍ نړۍ مننه مینوالو دا و منیر شیخ صاحب چې ښکلې مرکه مو ترېنه واورېدله تر بل خوشحال مازدیګره پورې خپل ګران قربا مشال بنګش ته ورکې اجازات سره له ملګرو فرید خان فرید ته او کیمرمین امیر شاه ځلند ته په لوی الله مو سپارمه ښاد آباد او بریالي اوسئ د لوی الله په امان